د مزار شریف ښاروالۍ د اتمې ناحیې امیر د یادې ناحیې په اړوندو سیمو کې د څلورو پراختیایي پروژو له پلي کېدو څخه خبر ورکړ. هغه زیاته کړه چې د روان کال په ترڅ کې د مزار شریف ښاروالۍ له خوا دغه پروژې پیل شوي دي چې ځینې یې بشپړې او په ځینو یې عملاً کار روان دی. در سال جاری 1403 ما تقریبا 4 پروژه داشتیم. یکی کانکریت ریزی بود که فعلا تکمیل شده و دیگه کربستان‌ها دو هم تکمیل شده و دیگه کتراها هستند که دو طرف کترا، یک سرک عمومی سیدآباد است، یک سرک دشت شور، هر دویشان فعلا جریان دارد. په هټیوالو باندې د نرخ لیکونو ویش، د عوایدو راټولول او له ښار څخه د باندې د کثافاتو لیږد د دغه امریت له نورو فعالیتونو څخه بلل کیږي. د یادې ناحیې د امیر په وینا د دغه امریت له اړوندو سیمو څخه په ورځنۍ توګه 20 متره مکعب کثافات له ښاره د باندې ټاکلو ځایونو ته لیږدول کیږي. ما در کنار کارهای اداری به خاطر خدمات به مردم، به خاطر آسودگی مردم ها تقریبا 20 متر مکعب کثافات را از ساحه ناحیه 8 و دور از شهر انتقال میدیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د اتمې ناحیې په امریت کې په بیلابیلو څانګو کې شاوخوا 14 کارکوونکي په دندو بوخت دي او دا د دغه ښار له مرکزي ناحیو څخه ګڼل کیږي چې څه باندې 10,000 کورونه پکې شتون لري.